الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. قدرمندو یورور دا پوښتنه کړې ده چې د محرم په میاشت کې واده یا بله کومه خوشحالي جوړول شرعاً څه حکم لري؟ الجواب بالله التوفیق. محترمو، په ډیرو علاقو کې او په ډیرو وطنونو کې یو قسم او بل قسم رواجونه او مختلف نظریات عام سوي وي. یو قوم یو نظر لري، یو علاقه بل فکر لري. بعضې د سفري میاشت هغه کې خوشحالي نه جوړوي، یا هغو پر بده دا میاشت نیولې وي. بعضې په محرم میاشت کې نه جوړوي. نو دا ټول هغه غلط رواجونه دي او هغه غلط فکرونه دي، غلط نظریات دي چې په عوامو کې رایج سوي وي. بعضې خلک د محرم په میاشت کې دا نظر لري چې په دې کې حضرت حسین رضی الله عنه شهید سوی دی، نو دا د غم میاشت ده، باید خوشحالي نفس پکښې جوړه. نو دا غلطه خبره ده. د حضرت علي رضی الله عنه او د نبی علیه السلام د مبارکې لور بیبي فاطمة الزهرا رضی الله عنها واده نکاح هغه په دې محرم میاشت کې سوی دی. په سیرة المصطفی کې دا راځي. نو لہذا د محرم په میاشت کې که کوزدی، که واده، که بله خوشحالي وي، هیڅ منحوس نه ده، هیڅ بده نه ده، نه به خلک پر بده نیسي. او دغه رواج او دغه غلط فکر چې په هر قوم کې وي هغه باید ختم کړي. نو لہذا په دې میاشت کې خوشحالي جوړول هیڅ مشکل شرعاً نه لري. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.